کیسه ده د کونډې ښځې او د هغه د زوی. یو وخت د غره تر څنګ یو وړوکی کلی و. هلته یو کونډه ښځه وه او د هغې یو زوی و. د دې کونډې ښځې نوم زرینه وه او د زوی نوم یې ریحان و، خو ډېر بېوسه ول. دوی ډېر بېوسه ول، خو له خپل خدای څخه یې امید درلوده. د زرینې ښځې مېړه څو کاله مخکې مړ شوی و او یو وړوکی زوی یې ترې پاتې و. چې کله د زرینې مېړه مړ شو، نو د زرینې نور هېڅوک هم نه و، بس دا یو وړوکی زوی یې و، ریحان. د زرینې نور هېڅوک هم نه و، خو دا یو وړوکی زوی یې و. د هغه دپاره یې ژوند ته دوام ورکړی و. هر سهار به غره ته تلله او له غره څخه به یې وچ لرګي راوړل، بیا به یې په ښار کې خرڅول، نو تر څو به د دوی ګزاره کېدله. نو مور به یې د لرګو راټولولو سره سره د خلکو په کورونو کې کارونه هم کول، تر څو چې د کور ګزاره یې پرې وشي. نو ریحان هم وړوکی و او ښوونځي ته به ته. نو یوه ورځ یې مور ته وویل: مورې، ته ډېر کار مه کوه، زه به لوی شم او ستا خدمت به کوم. نو زرینه په خندا شوه او ورته یې وویل. زرینې ورته وویل چې سمه ده، تر څو ته لویېږې نو زه به تر هغو پورې کار کوم، ځکه چې خدای د محنتي خلکو سره همیشه مرسته کوي. د زرینې ژوند ډېر سخت و. هره ورځ به یې له غره څخه لرګي راټولول او بازار ته به یې د خرڅ دپاره وړل. لاسونه یې ټول زخمي و، خو زړه یې ډېر کلک و. کله به چې زرینه کور ته ستړې راغله، نو ریحان به ورته اوبه راوړې او دواړو به په یو کوچنۍ ډوډۍ باندې ګزاره کوله. نو یوه ورځ ریحان مور ته وویل چې مور جانې، زموږ کور ډېر زوړ دی، که چیرې باران وسي نو اوبه به دننه راشي. مور یې ورته وویل: کور هېڅ معنا نه لري، باید زړه دې پاک وي، او خدای به یوه ورځ راولي چې زموږ کور به هم ښایسته وي. نو ریحان ډېر خوشحاله شو په دې خبرو. خو کله ناکله به ریحان چې د نورو ماشومانو کپړې لیدلې، نو ډېر سخت به خفه کېده. ریحان به فکر وکړ چې زما مور ډېر محنت کوي او زه به کوښښ وکړم چې زما د مور ژوند نور اسان او ښه شي. ریحان ډېر تکړه هلک و په سکول کې. نو استاد به یې همیشه صفت کوه چې په ټول سکول کې ته ډېر تکړه او هوښیار یې. نو زرینه به چې له دې خبرو خبره شوه، نو د خوشحالۍ څخه به یې ژړل او خدای ته به یې ویل: ای خدایه، زما زوی نور هم نیکمرغه، پوهه او صالح کړې. نو ریحان له سکول سره سره له مور سره مرسته هم کوله او له غرونو به یې لرګي ورسره راوړل. نو یوه ورځ ملک ناست و له یو مالداره سړي سره، او ریحان یې ولید چې لرګي یې په سر دي او د بازار په طرف روان دی. نو ملک له ریحان څخه پوښتنه وکړه: هلکه، دومره زیات محنت ولې کوې؟ ته خو اوس ماشوم یې او ماشومان کار نه کوي، لوبې کوي. نو ریحان ملک ته وویل: ملک صاحب، زه کار د خپلې مور دپاره کوم، ځکه چې هغې زما دپاره ډېر محنت کړی او اوس زما نمبر دی. ملک ډېر خفه شو او زړه یې نرم شو، او ریحان ته یې وویل: سبا نه به ته زما باغ ته کار ته راځې. نور غره تللو ته هېڅ ضرورت نشته تر څو چې لرګي راوړې، او زه به درته له لرګو څخه ډېرې روپۍ درکوم، خو سکول به نه پرېږدې. او ریحان ډېر خوشحاله شو، نور نه پوهېده چې څه وکړي، نو کور ته یې منډه کړه او مور ته یې دا خبره وکړه. نو مور یې هم ډېره خوشحاله شوه او له خوشحالۍ څخه یې په سترګو کې اوښکې راغلې. نو زرینې وویل چې زویه، خدای دې د مهربانه خلکو همیشه مرسته وکړي، لکه ملک صاحب چې زموږ وکړ. نو سر له سبا نه ریحان د ملک صاحب په باغ کې کار شروع کړ. سهار به سکول ته ته او مازدیګر به یې د ملک په باغ کې کار کاوه. ملک چې ولید چې ریحان ډېر صادق دی، نو ډېر باور یې پرې وکړ. کله به چې ملک بازار ته ته، نو باغ به یې ټول ریحان ته وسپاره.
نو ریحان به هره میاشت د مور دپاره لږ لږ پیسې وړلې او مور ته به یې ورکولې. نو زرینه به ډېره خوشحاله شوه او ریحان ته به یې وویل زویه دا ډېرې برکتي پیسې دي ځکه چې دا ستا د محنت دي. نو ریحان به ورته وویل چې مورې دا ټول ستا د دعاګانو برکت دی. نو یوه ورځ په کلي کې ډېر سخت باران وشو او له غرونو څخه اوبه راغلې د کلي په لور. نو د کلي څخه ټول خلک وتښتېدل او د ملک په باغ چې اوبه راتللې نو ریحان ورته ولاړ و او ریحان کوشش کاوه چې د ملک صاحب باغ خوندي کړي. نو چې کله ملک صاحب راغی او باغ یې ولید باغ یې خوندي و خو ریحان مریض و او په کور کې پروت و. نو یو څو ورځې پس ریحان چې لږ راښه شو د ملک صاحب طرف ته راغی. ملک صاحب چې ولیده نو ورته وویل هلکه نن نه پس د باغ مشر ته یې. نو ریحان له خوشحالۍ څخه کېناستلی نه شو او کور ته راغی او مور ته یې وویل مور جانې خدای تعالی زموږ دعاوې قبولې کړلې او زه اوس د باغ مشر یم. نو زرینه ډېره خوشحاله شوه او زوی ته یې وویل زویه دا ستا د محنت او صداقت نتیجه ده. خو زویه زما خبره در سره واوره هېڅکله به مغروري نه کړې او همیشه به د کمزورو سره مرسته کوې. نو ریحان د خپلې مور خبره ومنله او هره میاشت به یې د خپلې تنخوا څخه لږ لږ خلکو ته مرسته ورکوله. نو کلي کې به هم خلکو ویل چې هر چا ته دې الله د ریحان غوندې اولاد ورکړي. کلونه تیر شول نو یو ورځ ملک صاحب ریحان ته وویل چې دلته راشه. نو ریحان راغی. ملک صاحب ورته وویل چې نور زه د زړه له زور څخه ولیدلی یم. زه غواړم چې دا باغ تا ته پرېږدم ځکه چې په سخته ورځو کې تا دا وساته او د دې لایق ته یې. نو ریحان حیران پاتې شو او ملک صاحب ته یې وویل چې ته په رښتیا ډېر مهربانه انسان یې. زرینې چې دا خبره واورېدله نو ډېره خوشحاله شوه او د خدای شکر یې ادا کړ. له هغې ورځې وروسته زرینه ډېره سخته بیماره شوله او ریحان به یې ښه خدمت کاوه. نو څه موده تېره شوه او زرینه په حق ورسېدله. نو ریحان به هره میاشت د مور قبر ته ورته او څنګ سره به یې ناست و. نو ریحان به د خپلې مور قبر سره ناست و او ډېر خفه و او ویل به یې چې مورې ستا دعاګانو زما ژوند بدل کړ. او کلیوالو به همیشه د زرینې او د ریحان قصې خپلې ماشومانو ته کولې. نو د کلي خلکو به خپلو ماشومانو ته ویل که د زړه صاف وي او نیت دې صاف وي نو الله تعالی په هر حال کې مرسته درسره کوي او الله تعالی محنت هېڅکله ضایع نه بوځي لکه د زرینې او د ریحان غوندې. نو ګلونو ماشومانو له دې قصې څخه موږ زده کړه چې همیشه به محنت کوي او صادقه به واوسي لکه د ریحان غوندې. الله تعالی د هېچا محنت ضایع نه بوځي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او بیل لایکن هم د سره ووهئ چې تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسو پورې ورسیږي.